السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن سوال سو کال مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت د پاره علامات ذکر کړي وو او دا ویلو چې قیامت نه مخکې د دې کارونو ظهور لازمي دي. د قیامت په علاماتو کې بعضې داسې دي چې د هغې تعلق د عربو خلکو سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو داسې وخت به راشي چې هغه خلک کوم چې به د یو وخت روټۍ نه موندله هغوی سره به مالونه سیوا شي او دا به دومره سیوا شي چې دا خلک به یو بل سره د عمارتونو په جوړولو کې مقابلې کوي، یعنې دوی به اعلی او اوچتې آبادۍ جوړوي. نن که موږ او تاسو د عربو ممالکو ته وګورو نو دوی نن سبا بالکل په دې حالت کې دي. تاسو ته پته وي چې دنیا کې د ټول نه دنګ بلډینګ په دوبۍ کې جوړ کړی شوی دی د برج خلیفه په نوم باندې، لیکن سعودي عرب د دې په مقابله کې د یو بل بلډینګ بنیاد ایښودی دی او دا به د برج خلیفه نوم زیاتې په دنګوالي کې، یعنې نن سبا چې دنیا کې د زیات اوچتوالي اعزاز کم بلډینګ ته حاصل دی دا به وروسته پاتې شي او د دې په مقابله کې به دنګ بلډینګ هغه وي کوم چې په جده کې جوړیږي. یعنې نن سبا چې د دوبۍ او سعودي عرب خپل منځ کې کومه مقابله شروع ده د دې خبر موږ ته د الله رسول نن 1400 کاله مخکې راکړی وو. یو انسان چې دا خبرې واوري نو حیران شي او داسې ښکاري ته به وي چې د الله رسول چېرته دې زمانې ته راغلی وو او بیا موږ ته د دې بیان کړی دی. که موږ او تاسو سوچ وکړو نن سبا ترقي یافته ممالک په دنیا کې د یورپ دي. تاسو وګورئ امریکا، برطانیه او روس، دوی سره دنیا څومره پراخه ده لیکن د هغوی په ملکونو کې داسې اوچتې آبادۍ نشته کوم چې نن سبا د عربو په ملکونو کې دي. که ته د عربو د نن 50 کاله مخکینی تاریخ وګورې نو حیران بشي چې دوی څومره د فقر سره مخامخ وو. په دوی کې به خلک د ولږې نه مړه کېدل او نن سبا دوی په دنګوالي کې ځان وریځو ته رسوي. سعودي عرب او د دې سره خواوشا نور عرب ممالک دوی ته ترقي هله میلاو شوه کله چې د دوی په ځمکو کې تیل دریاب شو او اوسه پورې چې دوی سره کم مال او دولت دی نو هغه د دې تیلو په وجه دی. لیکن نن سبا دنیا ډېره ایډوانس کېدلو طرف ته روانه ده او دا خبره یقیني ده چې داسې وخت به راشي چې دنیا کې به د تیلو استعمال بالکل ختم شي او انسانان به د تیلو په ځای د بجلی استعمال شروع کړي. نو د انسانانو د اقدام بالکل یو ښه خبره نه ده د عربو ملکونو دپاره. که چېرته دنیا کې د تیلو استعمال ختم شي د دې مطلب دا دی چې سعودي عرب به دوباره خپل غزول د فقر او غریبۍ حالت ته واپس شي. د سعودي عرب حکام راولګېدل او د دې په حق کوششونه شروع کړل چې خپل معاشي حالت د تیلو نه علاوه په بل څیز باندې مضبوط کړي. دې لپاره دوی دا حل راویستو چې سعودي عرب د ایډوانس کړی شي، دومره ایډوانس چې په دې کې د یورپ یو عیسایي هیڅ کمی محسوس نه کړي. دې لپاره سعودي عرب د 2030 ویژن مقرر کو. د دې مطلب دا دی چې سعودي عرب به 2030 پورې داسې ایډوانس شي چې د دې او د یورپ ملکونو منځ کې به فرق ختم شي. همدا وجه ده چې هر ورځ سعودي عرب کې هغه پابندیانې ختمیږي کوم چې قانونا لګېدلې وي او نن سبا د ورځو کې د سعودي عرب په دارالحکومت ریاض کې شرابخانه جوړه شوې ده او په دې کې به هر قسم شراب ښه په اسانۍ سره خلکو ته میلاویږي. خو دومره ده چې دا به داسې کلي عام نه خرڅېږي بلکې د دې د اخیستلو لپاره به انلاین آرډر کړي او د آرډر نه بعد به دا تا ته میلاویږي. د دې ټولو خبرو مطلب دا دی چې سعودي عرب خپل اکانومي او معاش د تیلو په ځای ټوریزم ته راړوي، یعنې د هر څه دې لپاره کېږي چې دې ملک ته د هر چا راتګ اسان شي. که یو سړی ډم دی هغه د ښه کلو خپل ډمتوب وکړي، که یو سړی اکټر دی هغه دلته فلمونه وباسي او که یو سړی د عیش عشرت نشو تماشو عادي دی هغه د خپل شوق ښه په اسانۍ سره دلته پوره کړي. ملګرو که د مسلمانانو تاریخ وګورو نو معلومیږي چې د مسلمانانو هغه طاقتور حکمرانان د ذلت سره له مخامخ شوي دي کله نه چې هغوی د دنیا په عیش او عشرت پسې لګېدلي دي. د عربو په ملکونو کې چې څومره تبدیلي واقع شوي ده او یا واقع کېږي هغوی دا صرف او صرف دې دپاره کوي چې خپله دنیا ښایسته کړي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې شراب او جواري دې کې فایدې شته لیکن د دې فایدې کمې دي او ګناه یې سیوا دی. دې نه علاوه قرآن کې ځای په ځای الله شراب حرام کړي دي او الله سبحانه وتعالی دا هم فرمایلی دي چې یو بل سره په ګناه کې مدد مه کوئ بلکې یو بل سره په نیکۍ او تقوا کې مدد وکئ. بهرحال د عربو حکمرانان چې خپل د دې کار دپاره څومره عذرونه پیش کړي هغه د الله د بندګانو دواړو منځ کې قابل قبول نه دي. یو زمانه داسې وه چې دې خلکو به د مسلمانانو سره مشابهت اختیاروه، خپل چال چلن به یې د مسلمانانو په شان جوړوه او نن سبا داسې وخت راغلی دی چې مسلمانان د دې غرب په خلکو پسې روان شوي دي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ په حکمرانانو باندې رحم وکړي او الله دې د دوی په زړونو کې د دین سره مینه پیدا کړي. آمین.